بسم الله الرحمن الرحیم. په تیره ویډیو کې مو تاسو ته کورنی کار درکړی وو. دلته د هغه حل تاسو ګورئ. خپل ځوابونه د دغو ځوابونو سره مقایسه کړئ. تاسو وینئ چې دلته په لومړي سوال کې راکړي دي چې د 18 شل او شپږ دېرش تر ټولو کوچنی مشترک مضرب پیدا کړئ. دا داسې لیکو: 18 شل او شپږ دېرش د تجزیې په طریقه باندې کوو. دا ټول په دوو باندې تقسیم وړ دي، ټول جفت دي. په دوو کې 18 یو دوه دوه صفر یو دوه دوه اته دوه شپاړس. دا او دا په درې باندې تقسیمیږي، نو درې په درې کې 9 راښکته کوو او شپږ په درې کې 18. دا دواړه په دوه تقسیمیږي، نو درې راښکته کوو، 5 په دوه کې 10 او درې په دوه کې شپږ. اوس موږ پیدا کړه چې 2 ضرب 2 د دې 2 ضرب 2 د دې سره 3 ضرب 3 ضرب 3 درې ځلې موږ 3 لرو ضرب 15. نو دا له دې سره چې ضرب شي 4 به شي، او دا له دې سره ضرب شي 3 په 3 کې 9 په 3 کې 22 او ضرب 15 مساوي کېږي. کولی شو چې دا کله موږ ضرب کړو 15 په 4 کې 20 چې په 22 کې ضرب شي 20 ضرب 22 مساوي کېږي 2 په اووه کې 14 او 2 په 2 کې 4 یو 15 شو، نو صفر به دلته کېږدو. په دوهم پوښتنه کې ستا تر ټولو داسې کوچنی 4 رقمي عدد پیدا کړئ، یعنې 4 رقمه ولري. داسې به یې ولیکو چې پر 10 18 او 15 اتیا باندې پوره وویشل سي. د دې لپاره هم موږ داسې راخلو چې 15 اتیا 18 او 10 دا را اخلو او کوچنی مشترک مضرب پیدا کوو. دا او دا دواړه په 5 تقسیمیږي، یو په 5 کې 15 3 پاتې کېږي، اووه په 5 کې 15 دېرش 18 او 2 په 5 کې 10. دا دواړه هم په 18 تقسیمیږي، یو 18 یو 18 دوه راکته کوو. نو د دې مشترک مضرب سو 15 ضرب 18 ضرب 2. داسې که چېرته موږ سره ضرب کړو 15 په 2 کې به 10 سي، 10 په 18 کې 100. اوس په دې کې یو بل عدد ضربو، ځکه دا اوس 3 رقمه ده، موږ ته 4 رقمي عدد پکار ده. نو موږ که عددونه ضرب کړو د دې د مضربونو سیټ پیدا کوو. یو کې ضربو 2 3 که چېرته مثلا موږ شپږ ورکې ضرب کړو، تاسو وګورئ چې شپږ په 0 کې 0 شپږ په اووه کې 42 او 4 حاصل شپږ په یو کې شپږ او 4 10. ګوره دا داسې یو عدد ده چې 4 رقمي ده، خو دا د دې مضرب ده. نو چې د دې مضرب شو د دې درې واړو مضرب هم کېدلی سي. ځواب دا دی. په دې بله پوښتنه کې ویلي دي چې تاسې د شپږ او 9 تر ټولو کوچنی مشترک مضرب مساوي دی له څه سره. بیا هم په خپله شپږ او 9 او شپږ بیا راخلو، دواړه په 3 تقسیمیږي، 3 په 3 کې 9 2 په 3 کې شپږ. نو دې ځای نه لیکلی شو چې ګوره 3 ضرب 3 ضرب 2، ځکه نور همدا لومړني اعداد دي. کله چې دا موږ ولیکو 3 په 3 کې 9 او دا یې 18. نو تاسو ته په کورنی کار کې درکړل شوی ای ځواب سم دی. په څلورمه پوښتنه کې وایي کوم یو له لاندې عددونو څخه د 9 یو ضریب دی. تاسو وګورئ چې 28
اووه سره 9 کې که چېرته مثلا 3 ضرب سي نو مساوي به سي له 20 سره. دا یې پخپله یو ضریب دی، خو 3 خو ډېر کوچنی دی نو 3 ضریب نه دی او ضریب یې 20 دی. په 5م پوښتنه کې ویل سوي که 11 ضرب د 11 مساوي کېږي له څو سره 180 سره. وایي د لاندې جملو څخه کومه یوه مهمه ده. خو 11 او 11 د 11 مضرب هم دا کېدی سي، د 11 هم کېدی سي، ځکه 11 په 11 کې ضرب سوي دي او 11 په 11 کې ضرب سوي دي، نو د دواړو عددونو مضرب کېدی سي. نو ځکه دلته هم د ای ځواب سم دی چې 180 د لیکلی دي 180 د 11 مضرب دی، دا قاسم نه دی، نو دا ځواب سم دی. په دې پوښتنه کې ویلي له دې عددونو څخه کوم یوې د شپږ او 9 مشترک مضرب دی. یو عدد یې ورکړی 22 او بل عدد یې ورکړی ده 9 اوس د دې لپاره هم موږ ګورو د دې دواړو مشترک مضرب پیدا کوو. 3 په 3 کې 9 2 په 3 کې 6. نو دلته وګورئ چې د دواړو 3 په 3 کې 9 او 2 18 کېږي، 9 په 2 کې 18. دلته که چېرته اوس وګورو چې 9 په 18 باندې نه تقسیمیږي، 2 بیا په 18 باندې تقسیمیږي، نو 2 بیا د دې مضرب دی، نو د دغو مضرب هم کېدلی سي. نو زمونږ ځواب بي ځواب صحیح دی. 2 که چېرته 12 پکې ضرب سي نو په شپږو کې 2 به سي او 8 په 9 کې ضرب سي 9 په 8 کې 2. نو د دواړو مشترک مضرب همدا بي دی. په 8مه پوښتنه کې ویل سوي چې د 9 15 او 4 د دې تر ټولو کوچنی مشترک مضرب پیدا کړئ. بیا هم وګورئ داسې لیکو د تجزیې په طریقه دوی دواړه په 3 باندې تقسیم وړ دي، نو 4 ښکته کوو، 5 په 3 کې 15 3 په 3 کې 9. له دې نه نور مخکې نه ځو ځکه چې دا یو هم په 2 نه تقسیمیږي نه په 3 تقسیمیږي، دا هم په خپله لومړني عدد دي. نو داسې لیکو چې 3 ضرب دی 4 ضرب دی 5 ضرب دی 3. دا د دوی مشترک مضرب کېدی سي چې 3 په دلته ګورو 5 په 4 کې 20 او 3 په 3 کې 9، نو 9 ضرب دی 20 مساوي کېږي 2 په 9 کې 18 صفر هلته ږدو. نو د دغو درې واړو اعدادو مشترک تر ټولو کوچنی مشترک مضرب همدا 180 دی.